زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب. دې ځکه وسو مخکې په ان الذين كفروا کې تزهید په دنیا بیان شو او په دې ځکه وس تذلیل د دنیا بیانېږي. تذلیل چې دنیا دا ذلیل شی دی، دا بیکاره شی دی، دې سره ډېره مینه مه کوئ. نو زین للناس الله وی خسته شوی دی خلکو ته حب الشهوات، حب المشتهیات. شهوات مصدر په معنا د مفعول باندې، مشتهیات په کوم څیزونو کې چې خوند دی. زینا خسته شوی دی للناس خلکو ته حب الشهوات، محبت د شهوت والا څیزونو، مشتهیاتو د خواهشاتو. حب الشهوات محبت د خواهشاتو. من النساء دا مشتهیات څه دي دی بیان کوي. من النساء چې ښځې دي دویم، والبنین او زامن دي دریم، والقناطیر المقنطره او خزانه او مالونه جمع کړل شوي. قناطیر مالونه ډېر، المقنطره من المجتمع چې جمع شوي دي. قناطیر او قنطار خزانو ته ویل کېږي، ډېر مال ته. من الذهب اوس قناطیر څه دي؟ نمبر 1 من الذهب چې هغه سره زر دي، والفضه او سپین زر دي دریم، والخیل المسومه او اسونه چې په هغې نښه لګېدلې ده، نښهدار ټاپهدار. والخیل المسومه او اسونه ټاپهدار چې نښه پرې لګېدلې ده، یا مسومه په معنی ښایسته باندې. والخیل المسومه ښایسته ښایسته اسونه. څلورم والانعام او څاروي، والحرث او فصل. نو دنیا کې دا څیزونه ښایسته کړلی شوي دي. دلته دا مسله یاده کړه چې دا محبتو د مشتهیاتو د شهواتو دا د انسان په زړه کې ولې دی. د دې شهواتو سره مینه کول د دې حکمتونه څه دي؟ معرف القرآن کې مفتی شفیع رحمه الله ډېر مزیدار 3 حکمتونه بیان کړي دي چې د انسان په زړه کې د دنیا د مینه ولې پرته ده او د دنیا سره د انسان د لګاو ولې دی. هر انسان د دنیا سره مینه کوي، هر انسان چا کې چې نفسي په چا کې چې خواهش دنیا به خوښي. هو دا نفس بیا سړی وجني، خو په اول کې د دنیا به خوښيږي. و یو وجه دا ده چې الله تعالی د دې شهواتو مینه د انسان زړه ته په دې وجه اچولې ده چې د دنیا په دې سیستم کې، د دنیا په دې نظام کې دا انټرست او دلچسپي والی، د دنیا په نظام کې دلچسپي والی. او بالفرض که د دنیا په نظام کې د انسانانو دلچسپي واغستله، نظام به ټیک ټاک چلیږي. او که دا دلچسپي بالفرض د خلکو وانه غستله او دا د شهوتونو سره مینه نه وه، بیا د دنیا نظام به درهم برهمي. به طور مثال یو سړی دی او د هغه کار دی چې دا انجینیر دی او د په خپل کار کې دلچسپي نشته، د انجینیرینګ شعبه ختمه شوله. یو سړی ډاکټر دی، هغه په دې کار کې اړو دلچسپي نشته، دا شعبه ختمه شوله. سړی معلم دی، استاد دی، مدرس دی، هغه درس تدریس سره شوق نشته، لهذا دا شعبه ختمه شوله. زمیندار د خپل زمیندارۍ سره شوق نشته، خپل غویانې بدې شي، یوې بدې شي، خپل پټۍ بدې شي، نو بیا به دا کرونده به نه کوي. دغه شان دیاړیمار دی. د دې وجه نه دا هر یو سړی چې کله د خپل کار پرېږدي او د هغې سره دلچسپي ختمه کړي، د دنیا نظام به ختم شي. نو الله تعالی هر یو ته د خپل شي مینه په زړه کې اچولې ده او د مختلف څیزونو مینه ورته واچوله، د دې لپاره چې الله دنیا قایمول غواړي.